المصير صدق الله العظيم. دا جی سورة المؤمن مکیتن، دا دی سورت نم دے المؤمن. مکیتن دا سورت نازل شوه دے پا مکہ معظمہ کی. وهي 85 آیتن، او پا دی سورت کی 15 آیتون دی، 85 آیتون دی پکی. و 9 رکوعات، 9 رکوگانی دی پکی. یو خدا چې د دی سورت نوم مؤمن، نو پا دی صورت کی با پا 27 نمبر آیات کی یا پا بیا ورپسی پا 64 نمبر آیات کی با 2 پیری دا ذکر شوی دی مؤمن. نو دا دی وجه نا دی صورت لینم اخو دی دی سورة المؤمن. او دا دی صورت دا دی مخ کی صورت سرا یو ربط او تعلق تی. پا مخ کی صورت کی کپرونی سبق کی کتاسو تیاد وی، نو دا کافرانو متعلق ذکر شو چې کافران با ڈلی ڈلی با راٹولی گی با او پرشتے بے پزور سدی دی جہنم تا بغرزی. بیا اور پسی دا مومنان و مسلمانان و متعلق سدی ذکر شو چې جنت تا بزی، مومنان مسلمانان با جنت تا زی پرون دا دی خبرو ذکر شو. دا دی صورت نوالا دا دی سور مؤمنون نا تر دا سور احقاف پوری دا او صورتون دی. او دا اوواړه سورتونه د دې شروع چې دا حامیم نه کیږي، د سنه لکه حامیم نه. دا سورت هم د سنه شروع شوی حامیم. نو دې سورت ته سره د دې نورو سورتونو چې د دې نه ما سوا دا کم شپږ سورتونه دي د سوره احقاف پورې، نو دې سورت ته ویل کیږي د ټولو ته آل حامیم. څه ته ویل کیږي؟ آل حامیم. یا وته یو بل نوم اغستل کیږي آل حوامیم. دا دواړه نومونه دې ته څه دي اغستل کیږي. او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی الحوامیم دیباج القرآن، یعنی حوامیم یعنی دا سورت دا سور مؤمن ورسره دا شپږ سورتونه را روان دي. د دې اوواړه سورتونو ابتدا د حامیم نشوي ده. نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ویل د ار یو شیز د پاره خپل یو خایس وي، یو زینت وي. ویل د قرآن د پاره خایس او زینت دا او سورتونه دي. خبره باندې پیښ وي. بیا ورپسې حضرت مسعر ابن کدام وی چې د هر شي د پاره خپل یو خلاصه او یو مغز وي. مغز د قرآن د پاره خلاصه او مغز چې دی دا او سورتونه دي. یو پکې دا سوره مؤمن دی. خبره پیښ وي. بل دا چې دی سورت ته الحوامیم روضة من ریاض الجنه، یو روایت کې راځي چې دا حوامیم دا اوواړه سورتونه دا یو باغیچه ده د ریاض الجنه نه. ریاض الجنه خو پیژنې کنه، خدای دې راتو خودلی کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزه خوا کې ور سره زیدي چا چې په دقه ځای کې نپل وکړل داسې شوله چې د په جنت کې څه دی نپل وکړل. رسول الله مبارک وی زما د منبر او د محراب او زما د روزي ترمنځ چې کمزیر دی ته ویل کیږي ریاض الجنه. ریاض الجنه زمکه د جنت. په دغه ځای کې چې چا 2 رکعات وکړل، که چا 4 رکعات وکړل، داسې شوله چې څه په جنت کې نپل وکړل. خبره پیښ وي. او دا په مدینه منوره کې د رسول الله مبارک روزي ته چې څنګه نږدې شي دقې سره خوا کې ځای دی. دې ته خلک په قطار کې ولاړي، ډېر په انتظار کې ولاړي، په مزه دا خلک په ادب احترام په قدر احترام ډېر په عزت سره دا خلک مخکې کېږي. او 15-20 کسه دا به کې پرېږدي. د قمره لږ ځای دی، بس لږ مختصر ځای دی، دا به کې پرېږدي. څوک به کې 2 رکعاته د چا نصیبي، د چا به کې 4 رکعاتې، د چا به کې 6 رکعاتې.
پوجان ولاړ وي د سعودي پوجان، تا ته به هغې د 15 کسان له ټیم ورکړي چې په دونه ټیم کې خپل ځان فارغوي. نو چې دا کسان نفل وکړي دي بیا د رسول الله مبارک روزې ته مخامخ شي، هلته سلام وکړي. خدای دې نصیب کړي ډېره مزه کوي. موږ دغه شانتې ریاض الجنې ته انتظار هم کولو چې دلته نفل وکړو. نو چې څنګه موقع میلو شول الحمدلله څو پیرې هم پکې کړي د الله دې بیا هم نصیب کړي سره ستاسو. نو چې څنګه ریاض الجنت ته دننه شو نو ما سره خوا کې یو ځوان ولاړو، ما ښه په اخلاص او سم په اطمینان، نور هم ډېر علماو نور هم ډېر بزرګانو پکې، د ټولو ښه په اطمینان سره سم په اخلاص سره هغه 2 رکعاته نفل مونږ وکړل. نو یو ځوان ما سره ولاړو، ما ته زر زر کوي دا خو مقره ده، خو بیا دا موقع نه راځي. نو ما ورته ته چې دا 2 رکعاته نفل وکړو، بیخي نه د رکوع لحاظ وکړو نه د سجدې لحاظ وکړو، موږ پکې 2 رکعاته وکړل، هغه پکې 8 رکعاته کړو. نه د رکوع نه د سجدې د هیڅ نه کنه، ځان اخلاص کو، ځان یې څه دی لکه خلاص کو. نو ما ورته ګوره 2 رکعاته وکړه خو سم د سړیتوب وکړه، په خبره پوه شو، رکوع سجده قیام هر یو شي برابر وکړه. بیا یو عالم ولاړو د ترکي یو عالمو، هغه ما ته وی ویل دلته 80,000 فرشتې روزانه راځي هغې هم نفلونه کوي، دلته فرشتې راځي هغې هم نفلونه کوي. او بیا د هغې نه پس بیا هغه فرشتې د رسول الله مبارک سلام وکړي، او بیا د دغې فرشتو تر قیامته نمبر نه راځي، روزانه نورې فرشتې بیا راځي. خدای دې نصیب کړي. نو وی یو روایت کې راځي چې د الحوامیم روضة من ریاض الجنه، دا 9 سورتونه دا سوره مؤمن چې شروع شو، دې پسې دا 6 سورتونه نور سره ده دی ویل دا یو باغیچه ده د چرته نه د ریاض الجنې نه. په خبره باندې پوه شوې لکه. نو دا سورت چې شروع شو لکه نو دا سوره مؤمن دی، په دې کې لومبې ټکي دی حامیم. څه شی لکه حامیم. د حامیم په معنی باندې الله ښه پوهېږي، د دې معنی چاته هم نه ده معلوم، د دې معنی چاته هم نه ده معلوم. د دې معنی د دې حامیم د دې معنی راز چې دی الله او رسول الله مبارک پې ښه پوهېدل، نور چاته هم د دې پته نشته. په خبره باندې پوه شئ. څوک وایي دا د حروف مقطعاتو نه دي، څوک وایي دا د حروف متشابهاتو نه دي، دواړه صحیح دي. او څوک وایي دا اسم اعظم دی. څه دی لکه اسم اعظم دی. حامیم کاف ح یا عین صاد الف لام میم الف لام میم صاد الف لام میم را قاف نون صاد. دا تاسو که خیال کړي الله قرآني کې هم دا لیکلی شوي، یو چې د صورت نه مخکې سره دا ټکي ذکر شي، د دې معنا په دې الله ښه پوهېږي. په خبره پوه شئ. تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. الله فرمایي رسول الله مبارک ته ویل تا ته چې نازلېدل کېږي د دې کتاب د دې قرآن، الله وی دا زما د طرف نه کېږي. رسول الله مبارک ته چې دا کوم کتاب نازل شوی دی دا قرآن، دا د الله د طرف نه نازل دی، په دې کې هېڅ شک شبه نشته. او الله جل شانه صفت دا دی چې غالب دی او خبردار ذات دی. بېشکه چې الله غالب دی په هر څه باندې، په هر شیز قدرت، په هر شیز باندې قبضه د چا ده لکه د الله ده. د هر یو شیز باندې پوهه ذات څوک دی لکه الله دی. زمونږ ستاسو په زړونو، زمونږ ستاسو په دل دماغ، د هر انسان د هر مخلوق په هر یو شیز باندې خبردار ذات څوک دی لکه الله دی. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. غوره لکه داسې ذات دی زمونږ رب، زمونږ الله، زمونږ الله داسې ذات دی غافر الذنب، بخون کې د ګناه دی. څه دی لکه بخون کې د ګناه دی. الله چې کله مؤمن مسلمان بنده ما ته لاس اوچت کی، ما ته لاس اوچت کی او دی و چې یا الله زما ګناه معاف کې، یا الله بیا به زه دا ګناه نه کومه. علما وایي چې د ده دا لاسونه الله تعالی خالی نه پرېږدي، خامخا به د ګناهونه څه دی الله معاف کوي، دله به الله څه دی خامخا به په ده باندې رجوع د رحمت کوي. وقابل التوبه، او قبلون کې د توبې دی، الله تعالی قبلون کې د توبې دی. او شدید العقاب، هو لکه وره دا 2 صفته خو موردل چې بخون کې د ګناهونو دی، قبلون کې د توبې ذات دی، او عذاب ورکون کې هم دی. ګورې خبره پوه شئ. لکه بای سړی مړه الله ډېر مهربانه دی، الله بېشکه چې الله ډېر مهربانه دی، دې کې هېڅ شک نشته، د الله رحم ډېر زیات دی. خو ګورې شدید العقاب،
داسې ذات ته ګورې کله کله به په دې ګناهونو سر رونیسي ګورې سخته سزا به درله درکړي د دې ګناهونو کې تا ځان ککړ کړی دی په دې به دې رونیسي ګورې توبه استغفار کول پکار دي ذی الطول داسې ذات ته چې قدرت چې مالک د قدرت ته دا الله تعالی په هر شیز باندې قادر دی الله تعالی په هر شیز باندې قدرت لرونکی ذات ته او بل صفت د الله تعالی وره لا اله الا هو نشته د لایق د عبادت مگر څوک الا هو مگر دا یو الله دی الیه المصیر او هم هغه طرف ته څه دی راګرځېدل دي څه مطلب راګرځېدل دي هم دی الله موږ پیدا کړي هم الله موږ ته رزق راکوي چې تر څو پورې زندګي وي روح په رانه واغستلی شي او واپس تک به هم چاته لکه الله ته وي خبره باندې پوه شوې بس تیجي ګوره سبق بسم الله الرحمن الرحیم شروع د الله په نوم چې بې حده مهربان او نهایت رحم والا دی حامیم الله پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم نازلېدل د کتاب دی د الله د طرف نه چې زبردست او په هر شیز پوهه دی غافر الذنب بخون کې د ګناه دی وقابل التوبه او قبلون کې د توبې دی شدید العقاب صح عذاب ورکون کې دی ذی الطول دی قدرت یعنی قدرت د قدرت مالک ته په هر شیز باندې لا اله الا هو نشته د معبود بل څوک بالکل دا یو الله دی الیه المصیر هم هغه طرف ته راګرځېدل دي صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين یا الله مونږ چې دا کم درس کو په خپل دربار کې قبول کړي یا الله که زموږ نه څه کمی شي مونږ ټول معاف کړي یا الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وسلم